الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم رونو او ملګرو. دا زه ویډیو جوړوم د قرآن اپلیکیشن په حواله باندې. نو مخکې مونږ یو اپلیکیشن جوړ کړی موبایل اپ په قرآن پښتو په نوم باندې، قرآن پښتو. صحیح ده. دا که پلی سټور ته تاسو راشئ، دلته ولیکئ بره پلی سټور کې قرآن پښتو، داسې انګلیش کې ولیکئ یا که پښتو کې مو ولیکئ قرآن پښتو. نو دا وګورئ، دا دریم نمبر باندې دا زموږ قرآن اپلیکیشن دی، قرآن پښتو. نو دې لاندې دا لیکلی دی SSA ټیکنالوجي. صحیح ده. نو دا الحمدلله خلکو ډېر خوښ کړی او دا مونږ بغیر د څه منفعت نه، څه تجارتي فایدې نه، دې نه مو څه ګټه نه ده کړې، دا صرف الله رضا دپاره. الحمدلله دا ډېر ښه خلکو ډاونلوډ کو، دا خوښ کو. نو اوس دا اپلیکیشن تاسو ځان سره چا نه ډاونلوډ کړي، هغه لازمي ډاونلوډ کړي. دې کې دا وګورئ زما دا وټساپ نمبر هم لیکلی دی او دې کې ډېر زبردست تاسو تلاوت کولی شئ داسې. او دې باندې هېڅ قسم اشتهارات اعلانات نشته. لکه بعضې خلک وایي چې دې نه به خلک څه پیسې ګټي، دغه خلک داسې کوي، خو الحمدلله مونږ په دې څه دغه نه دی لګولی. دا مکمل فری دی عوام الناس دپاره چې هغوی دا قرآن ولولي او ترجمه وګوري. صحیح ده. ښه، اوس نو عرض دا کولو چې مونږ ته ډېر زیات ایمیلونه راځي د ملګرو طرف نه. لکه اوس به دا زه ایمیل به خلاص کړم، جیمیل. دلته زه لیکم قرآن پښتو. دا وګورئ، دا ډېر بې شماره مونږ ته ایمیلونه راځي روزانه. نو ملګري چې دی دغه کوي، سوالونه کوي او هغوی غواړي چې مونږ ته داسې قرآن میلاو شي چې ټکي په ټکي آواز والا دغه قرآن وي. دا ملګري اوس میسیج یې کړی دی، دی وایي چې ټکي په ټکي قرآن مونږ له پکار دی. داسې روزانه ما ته ډېر زیات په وټساپ باندې او په جیمیل باندې دغه راځي، میسیجونه راځي. نو دا تاسو وګورئ دلته. مطلب مې دا و، دا میسیجونه ښودلو چې لکه مونږ نه خلک دا غواړي او دا واقعي دغه دی، خلکو ته د دې ضرورت دی. داسې یو قرآن جوړ شي چې هغه آیت باندې بنده کلیک کړي او هغه آیت چې دی هغه ځای نه پلی کېږي او په پښتو ترجمه مې چالو کېږي. صحیح ده. لکه اوس زه دا یو قرآن داسې وګورئ، مونږ به په دې طرز به جوړو، خو دې نه به ښه جوړو انشاءالله قرآن. اوس دا قرآن کولایږي. دا وګوره، دا زما ډېر خوښ شو دا اپلیکیشن. دا چا جوړ کړی دی بنګالي ژبه کې. صحیح ده، بنګلادیش کې. دا اوس زه سوره فاتحه کولاوم، اول صورت. دا وګورئ، دې کې اوس مثلا زه دلته کلیک کوم، دلته دا الحمدلله رب العالمین په دې دلته اډیو باندې کلیک کوم. وګوره، الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم. دا دلته نه برانه بندولیم شي. دا تاسو وکتل دا صورت. صحیح ده. دا مشاری راشد الافاسی کاری په آواز کې. اوس مونږ دا غواړو چې دې کې دلته آپشن سیټینګ کې، دلته دا سیټینګ ته چې بنده لاړ شي، دې کې آپشن چې ته کوم عالم یا کاری آواز کې اورېدل غواړې او بیا لاندې ترجمې. صحیح ده. نو دې کې ډېر علما دي، د پېښور شو، نور د ځایونو شو. مونږ غواړو چې هغوی ترجمې واچو دلته پښتو او آواز سره، چې آواز مې ورسره پښتو کې ویل کېږي ترجمه، او ورسره دا دغه مې تلاوت مې او بیا پښتو کې ترجمه مې. نو دا هسې خو به اسانه ښکاري، خو دا ډېر زیات ګران کار دی. لکه اوس کوم علماو تیار تفسیرونه شته، ترجمې شته، نو هغه کتل غواړي، یو ځای یو آیت کټ کول غواړي. صحیح ده. کمپیوټر کې دغه شانتي بیا بل عالم که نه. نو دا یو غټ قسم یو منصوبه ده. نو زما تاسو ته درخواست دا و چې دا ویډیو مخکې شیر کړئ. کوم ملګري چې دې کې مونږ سره مرسته کول غواړي، کومک کول غواړي، که هغه پیسو وي، مالی دغه کوي، یا که په دې کار پوهېږي څه نه څه مونږ سره دې کې هیلپ کوي او مرسته کوي، نو دا به ډېر ښه. او که څوک 100 روپۍ ورکولی شي، 200 500، نو دې کې چې دی تاسو وروسته کېږئ ما. صحیح ده. دا زما نمبر وټساپ نمبر تاسو ته په سکرین ښکاري. تاسو ته هېڅ قسم پوښتنه یا دغه معلومات کول غواړئ، نو تاسو په دې نمبر چې دی ما سره دغه کولی شئ، کنټیکټ کولی شئ، رابطه کولی شئ. صحیح ده. او دې کې چې دی دې کې انشاءالله دا اپلیکیشن جوړ شي، دا چا دې کې اخلاص کړی او چا دې کې چې مرسته کړی، دا ټولو ته به چې دی انشاءالله د اجرونه به ملاویږي.
صحیح ده او ټول به دې کې د صدقه جاریه کې به شریکي او بله خبره دا ده چې دا زما نمبر دلته په سکرین راځي نو دا واتس اپ نمبر هم دی او په دې تاسو ایزي پیسه یا جیس کیش هم کولی شئ او مونږ ورسره میسیج کې تاسو ته به میسیج میلاو شوي هغې کې تاسو وګورئ نو یو ویب سایټ لینک مونږ خپل ویب سایټ لینک ورکړی دی احیا السنه فاونډیشن د هغې لینک مونږ ورکړی دی نو هلته تاسو بینک اکاونټ او نور تفصیلات هلته موجود دي چې دا ویډیو مخکې ملګرو کې شیر کړئ او بالفرض مونږ له ملګرو دومره طرف نه دغه راغو ملګرو مرسته راغه او هغې چې دی دغه وکړو دې کې اخلاص وکړو نو انشاءالله چې څه بقایا دغه مالی یا امدادي پیسې هغه به بیا مونږ داسې کسانو کې چې لکه هغه ډېر حاجتمند دي یا ډېر غریبانان دي کونډې شوې او داسې نور خلق شو یا ډېر مشکلات کې دي مالی مشکلات کې دي نو هغې سره به مرسته کوو صحیح ده نو دا اپلیکیشن هم به جوړ شي او تاسو نه مونږ ډېر څه نه غواړو بس چې چا څومره وس کېږي 100 روپۍ 200 500 1000 څومره چې کولی شي چې کوم ځای مو اوسېږئ که سعودي عرب کې که دوبۍ کې او که بل ښار کې نو تاسو دې کې اخلاص وکړئ دا به انشاءالله تاسو دپاره به صدقې جاریه والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ